زما دا چیلنج ځان سره یاد وساتئ موږ د 12 سال نه غیر مقلد په دې چیلنج کوو موږ ته یو روایت راوړئ صحیح نه ضعیف راوړئ ضعیف نه موضوعي راوړئ خو ځان نه به نه جوړوئ شرط به دی چې مخکې کتابونو نقل کړئ مرفوع نشئ راوړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل تقریر چلو د صحابي راوړئ د صحابي نشئ راوړئ د تابعي راوړئ مقطوع تابعي نشئ راوړئ د تبع تابعي فما شمانو منکو سکی کباڑیان زغلو فما شمانو منکو سکی کباڑیان زغلو قرآن سنت باندې ذلیلا بدعتیان زغلو چې څو رکعات دي څومره دي په کوم کیفیت قول راجح عمده 14 رکعات 8 رکعات تراوی او دغه شان 3 رکعات په کې هغه وی تر راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د شور نقل نه دی راغلی د عمر بن الخطاب نه د شور نقل نه دی راغلی د عمر بن الخطاب نه څوک دا خبر ثابت نه کی چې هغه چاله امر د شروع کړي دی کچا ویل چې عمر شر لګا تکړی دی دلیل دی وکي کچا ویل چې عمر یې کی د شنو فرمایش ور کړي دلیل دی وکي صرف عمر دومره خبره وکړه چې هغه خي ورته ویلې د دې خلکو د اجتماع او دغه طریقه هم څنګه امام ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې کله به اخري سلام ګرځاو په دې وخت کې د کور والا خلکو به د دې پیشنمی اهتمام د خلکو لکړیو وکه شل لکات په دې کې خدمت وکا منګر سره ودو دیر شم راغلی شپېتو پورې راغلی دي خو لیکن په دې ټولو کې عمده په دې ټولو کې فسن په دې ټولو کې د عمر بن الخطاب عمل په دې ټولو کې د محمد رسول الله عمل اترکات دي عائشہ ابي فرمای رمضان او غیر رمضان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې اهتمام کړی دی 3 رکعات به کې وتر راغلو او 8 رکعات به کې تراویح رالی په هغه عجیب ترتیب باندې خدمت کوي ای سلفیان نورونو هر زي دعوت کوي اتلو شزل میا نورونو